جنګول نه دي کنه جی نو د ښه شاعرۍ دپاره څه لوازمات دي؟ د ښه شاعرۍ دپاره لوازمات نشته، بس دا خو چې یو سړي د خپلو جذباتو اظهار کولی شي که نه، احساسات او جذبات، ځکه بني ادم چې دی دغه جمدي مړی خو شاعري نه شي کولی. لکه ژوندی څیز چې دی نو دی به ایکشن دپاره ریاکشن کوي. انسان باندې هم دا چې اوس هلته بم خلاص شو نو په تا به هم بل شان ریاکشن وشي، په ما به هم وشي، په ما هغه ستا اړیکې چې څه تېر شو دغې له ژبه ورکول چې دي دا د شاعر کار دی. عام سړی هم ورکولي هغې کې هغه خوند دی. شاعر هغه دی چې هغه د احساساتو او جذباتو اظهار په ښه طریقه کوي. دا اوس چې کومه شاعري کېږي که نه ډاکټر صاحب، تاسو به واورئ د دې کور چې کومه شاعري کوي یا خصوصا په سوشل میډیا چې کومه شاعري کېږي، دا حوالې سره تاسو څه خیال دی چې دا شاعري څه مسخرې دا خو یو شوق پوره کوي او چې کومه ښه شاعري یې وپاتې شي دا نور خو بیا په خپله په هره زمانه شاعران ډېر دي، ځکه چې په دې خو څه لږ نه. نو ښه شاعري به مونږ کومې ته وایو ډاکټر صاحب؟ دغه څنګه تاسو د جذباتو اظهار خبره کوئ، ټول جذباتو اظهار دی. ښه شاعري چې ده یو په دې کې ذاتي خوښه راخوښه ده. لکه یو شاعر به شعر ووایي نو ستا به پکې یو شعر خوښ شي، د یو بل خوښ شي، د یو بل خوښ شي. بالکل. خو دغه هم یعنې یو ویلیو شته، خو اصلي چې دا دی چې زیات پوه خلک کوم شعر ته ښه وایي. د نورو خو ویډیوګانو دپاره زموږ د یوټیوب پاڼه خوښه کړئ او ورسره خوا کې د ټلۍ نښه هم ووهئ. نو ښه شعر هغه دی چا ته واورئ میں نے یہ سمجھا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے، دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا. نام لچا شعر دے، میں نے یہ سمجھا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. کدی چې د غالبي څه ویل دا هم دا خبره ما په اړه کې وه خو ما کولی نه شو. بالکل. او بل د شعر دا دی چې شعر ځای ډمبم خو نه دی که نه چې ته بیا خلاص کړې خلک به چې ښه شعر زما په خیال یو هغه دی چې هغه ستا مغزو ته اپیل وکړي چې یاره واقعي زبردسته خبره یې وکړه. بالکل بالکل جی. یا ستا په اړه اثر وکړي، یا دې خفه کړي یا دې خوشحاله کړي او یا دې حیران کړي چې روح په سوچ کې دې وغورځوي. جی. نو دغه د ښه شعرونو پهچان چې سوچ کې دې وغورځوي چې بیا پرې ته سوچونه کوه. د ډاکټر صاحب د خیالو کې د شعر حوالې سره چې شاعرۍ حوالې سره دا دوه نظریې چې ډېرې مشهور نظریې چې یاره دا شعر چې د ژوند دپاره دی، لکه ادب د ژوند دپاره، یعنې هغوی پکې چې دې موضوع له ډېر اهمیت ورکوي، یو فن له ډېره دغه ورکوي. دې حوالې سره څه وایي؟ دا یو بېوقوفۍ نه دا سوال پیدا شوی دا چې کله نه روس کې انقلاب راغی نو هغوی دا طریقې پسند خیالات او سوشلیزم او کمیونیزم مزدورو کسانو هغوی وایي چې دا د دې شاعري کوي، اصلي شاعري دغه نو په سره یو وده صحیح وه، خو اصلي شاعري خو شروع کېږي د ګل او بلبل نه پوه نه شوې. لکه چې ګل او بلبل خو هسې نومونه دي، دا دی حسن او عشق. نو داسې به کوم انسان یې چې هغه د حسن او عشق نسته یې نه پېژني یا په هغه باندې تېر شوي دي. جی. ته پوه شوې؟ او جی. نو حسن او عشق د دې بنیاد دی، محبت او مینه. دا نور بیا هسې سیوایي ډانچه خیالات لکه علامه اقبال پکې بیا اسلامي فکرونه، څوک پکې فلسفه بیان کړي، څوک تصوف. جی جی. په کثرت کې وحدت دی، په وحدت کې کثرت دی، نو بیا
بیا یو قسم علمي دغه ته شروع شي. او جی نو د ژوند دغه ژوند د ژوند غټه برخه چې ده نه خو حسن و عشق دی که نه نه دی ولې نه دی هغه د نورو خو ویډیوګانو د پاره زموږ د یوټیوب پاڼه خوښه کړئ او ورسره خوا کې د ټلۍ نښه هم ووهئ. پښتو کې په دنیا کې خو یا خېټه ده او یا بیا خېټه ده ها بیا دوه چیزونه دي. ها بیا نو هغې دا یو شی خېټه راټینګه کړې وه ها دا بل شي یې هېر کړی. اځه په دغه کوم وګورو لکه موږ په اردو کې فیض احمد فیض واخلو یا موږ سره ته قلندر صاحب او دغه سلیم راز صاحب فیض احمد فیض به موږ خصوصا واخلو نو هغوی دغه د عشق او محبت خبرې لکه دغه رومانیت ورته هم موږ وایو او دغه د ادب چې دی لکه د کوم چې زموږ بنیادی ضروریات دي انساني ضروریات دي دغه لوږه تنده لکه مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نه مانگ هغه داسې یو داسې هغه داسې شاهکار غوندې نظمونه نه دي جوړ شوي ډاکټر صاحب. هغه وخت تحریک وکړه تحریک کې خدا دی هغه پیدا کېږي هغه تحریک ختم شوی دی. دا ادب کې بیا تحریکونه چلیږي دغه غټ لوی تحریک چلیدلی بیداري پیدا کړي بیداري د خلکو توجه د شاعرانو د ژوند د نورو مسالو ته هم راوګرځول. زه وایم که چېرې اوس دغه خبره وشي لکه که موږ عام خلک راځي به چې زړه یې څه وغواړي قلبي واردات دي دا مې بیان کړو که چېرې هغه دپاره دا موضوع چې دی په دې باندې لږ اهمیت راوړلی شي لکه فن او موضوع لکه څنګه چې فیض احمد فیض وایي دا قلندر صاحب وایي چې لکه د فن د وجې د سره موضوع قربانول چې څه ښه کار نه دی د موضوع د سره فن قربانول ښه کار نه دی. که دا موضوع راشي په ښه ټکو کې بیان شي نو یو افادي اړخ به وي د دې بل په نسبت باندې. صحیح ده خو دا خو لکه دا بیا د شاعر پورې کار دی که نه چې هغه څومره ماهر دی څومره هنرمند دی چې هغه بیلنس ساتلی چې نه شي ساتلی نو خلک هم بیا وپېژني هغه عمره ویډیو نه ورکړي. دغه وجه دی چې اوس د رحمان بابا په وخت او په سورو شاعران تېر شوي دي هغه پکې پاتې شو نورو چا له نومونه هم نه ورتي بالکل داسې د خوشحال خان خټک نو د هغه زامنو شاعري کړې خو هغې هغه ځای ته ونه رسېده کوم چې خوشحال لګه یو شي اوس هم ټول خلک یو شان کېدی نه شي نو څوک به لږ ښه وي څوک به لږ دویم نمبر وي څوک او کېدی شي هغه دویم نمبر د ډېرو خلکو خوښ وي ستانې خوښ دا په ده د عام ولس خو دغه خلک خوښ او دي. ذاتي خوښې ناخوښې بل زیاته شاعري چې ورو د طریق پسند نه مخکې د خدایي خدمتګار تحریک چې راغی نو دې د خلکو توجه د ګلو او بلبلو د دې نه واړوله قومي ازادي غلامي د غلامۍ خلاف ازادۍ په حق کې خلکو کې جوش پیدا کول د هغې نماینده شاعر چې دی هغه اجمل خټک دی د هغه شاعري شوه یا رحمت شاه ساحل دی دا یې لکه ساحل صاحب هم که د نورو خو ویډیوګانو د پاره زموږ د یوټیوب پاڼه خوښه کړئ او ورسره خوا کې د ټلۍ نښه هم ووهئ. موږ ګورو هغه ماغه دغه دی چې هغه دغه چې دی کوم د انسان د ترقي پسندي ده او بیا د موږ کوم رومانیت وي دغه دواړو هغه یو کړي دي امتزاج دی ورکړی لکه ستا دیدن راته د خپل وطن نظام شو وږې تږې بساطي په زولنو کې نو څومره په ښکلي انداز کې هغه علامتي انداز کې علامتونه دې خوږي که نه او چې زه هم دغه چې دی دې سره دا فن چې دی دا یو ډېر ښه معیار وي که نه د پښتون وطن ګریوان د لیوني دی دا خو هر سړی خو نه شي کولی بالکل دا خو هر سړي کولی شي نو یو هر سړی ساحل و یا هر سړی اجمل خټک او هلکه دا چې اواز وکړه